مې چیرې برندارې 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 څه وایې؟ برندارې زما بوټونه چیرې دي؟ نو زما څخه ولې پوښتنې کوې؟ هر ځای چې دې کښلي دي ورځه هلته پسې وګوره. ما د خونې مخ ته کښلې وه، تا خو باید ځای نه ایښې. درته ومې ویله چې ما نه لیدلي، هر ځای چې دې کښلي دي ورځه پسې وګوره. زه کار کوم، ته زما په غوښتنو څه کار لرې؟ ستا به کار مقصد زه دا یم کار درته کوم. والله ته ډېرې خبرې وکړو چې په دغه ځای کوم بله پلا لیدلې وې بیا برندارې 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 څه وایې؟ برندارې ما ته ډوډۍ را تیاره کړه، بیا زه ځم سبقه ته. سهار وخورې، زه دې د خوبه راویښه کړم. ما تا د سهار څه وویل؟ ورسه په خپل یې ځان ته راواخلې، لاسونه دې مات دي. برندارې زما ګناه څه ده؟ د څو ورځې کېږي ستا ته دونه درد راغلی دی، ما خو به یې څه کړي نه وي، ما ته ووایه. تا هېڅ نه دي کړي، زما دې د مور د فرمایشو څخه په سر کې ټاکه وه، اوس بیا تومرالې راته ودرېدلې. هېڅ خو شکر دی خلاصه شوم، کمبل یې ور ټوله شوله، اوس بیا ته راته پیدا شوې. زه نه وم خبر چې تا زما او زما د مور څه بد راځي. ما دا فکر کوه چې مور مې مړه شوه، شکر دی برندارې په کور کې لرم، خو هغه مې د مور پر ځای ده. زه نه وم خبر چې تا زما څه دونه بد راځي. ما وبخښه، زه بیا تا د شي ونه وایم. داسې به دې څو وارې د کوره څخه په ژړا وباسم، ځکه چې ستا مور زه د دې کوره په ژړا ایستلې وم. چیرې مو پرېږدم چې دا کړ د کساتونه در څه وانخلم. یا خدای، زما مور زما پلار ټولې راڅخه واخیسته، زه یې چاته پرېښودلم. ما ته به اوس څوک ډوډۍ تیاروي، زه به چاته وایم؟ زما پر سر به څوک ته مې لاسونه راچروي، زه خو اوس څوک نه لرم.
سلام علیکم. ستړی مه شې سړی. هلته ګیلاس اوبه درسره راوړه. سم. فرید چیرې دی؟ یو پوښتنې مه کوه سړی، هغه نه اوس ولاکه ستا په کیسه کې دی، نه زما دا خپل سر باچا دی. ولې څه کړي دي؟ تا ته خو بیا څه نه یې ویلې؟ یو نور به څه راته ووایي. غرمه مې ورته وویل مال راسه ډوډۍ وخوره، ول زه د دې کور ډوډۍ به رانه خورم. ولې تا خو به څه نه یې ورته ویلې؟ یو نو زه څه ورته وایم، ځکه څه ورته وایم خو ستا خوا بدېږي. ښه دی اوس دومره شو ستا سره جوابونه وایي. اوس چیرې دی؟ زه به د ده سره ګورم. ولې بیا په کور کې د مندار سره جنجال کړی؟ ما نه دی کړی. نو هغه درواغ وایي؟ ما هېڅ نه دي ورته ویلي. چې خبرې نه ته که Тички, ой, тички покинь, чули, прega, я. Ой. وژنم یې. بس ته د سکه چې ونه کوي. ستا په څه چې وامه ته بیا څوک یې چې رالې زما مخ ته ودرېدې؟ زه چې هر څوک یم ما تاسو پوښتنه وکړه ته راکښنی ولې وې؟ دا په تا فریاد نه لري، دا زما ورور دی. زه خبر یم چې ستا ورور دی، مګر اوس یتیم در پاتې شوی دی. پر سر یې لاس ورتېر کړه، په غېږ پورې ونیسه، لیونی کېږه مه. هغه زما کار دی، په تا اړه نه لري. راځه. ها ښځې دلته راسه. چیرې یې؟ څه وایي دا دې درله؟ دغه دی دی خو ما څه نه دي ورته ویلې. یو نو زه درواغ درته وایم؟ ما څه درته ویله چې تا شیرین اکا ته ویلي دي؟ څه چې دې راته ویل هغه خو دې راته وویله، بل لا څه راته وایه؟ شیرین اکا په خدای که مې ستا ورته ویلي. ما سهار ماځ داسې ورته ویل ما زما بوټونه چیرې دي؟ دې ورته ویل ستا بوټونه ما ته نه دي رامعلوم. غرمه چې راغله ما چې مې د ډوډۍ ورته ویله دا پیدا وه چې را کښېنه سواله یې ورته ویل سهار وخورې. ویل ما چې د مور څه لا ښه نه راتله ښه شوه چې هغه مړه شوه. یو دروغجنه په سپینو سترګو درواغ را باندې وایه. کله مې درته ویله؟ ولې تا نه درته ویله؟ بس بس سترګې به دې په ګوته در سره وباسم که دې بله پلار دې ته د ښه ویلي وه. دا خو ستا د پلار مزدوره نه ده. دا خو یې لا در اوسه شروع ده چې خپل کساتونه در څخه وانخلم پرې دې ولا کږدم. سلام پرواز. هغه نه دي کړی. ځه ولاړ شه چې بیا رانه شه. بیا که دا کور ته راغلی وې سترګې به دې در وباسم. شیرین اغا ما په خدای کې زده کړي دا به ما پسې درواغ وایي ته ولې په ما باور نه کوې؟ ځه ځه زه په تا نور باور نه لرم. ځه لاړ شه
که بله پلار دې کور ته راغلی وې د ژوند څه کولاکه راسه وکړې لاله وجنه ځوانه د دې مومن سم کار اخیسته کېږي راځه چې پر کار یې برابر کړم پوهېږې سلام دی ننه ولې ژاړې پوهېږې چا وولې زما ورور وولمه ولې وولې پوهېږې شیطاني ویطاني دې کړې ته خو پړانګ یې د ظالم زوی ولې ژاړې الله کنه په نکې وولمه چې په کور کې هر څه ورته وایي د هغوی د منې زما د نه منې سلام دی مومنه نو ولې دې پلار ته نه وایه پوهېږې خو پلار دې په خبر که پلار نه لرم هغه مړ شوی دی هله پلار نه لرې خدای دې دوی ته انصاف ورکړي هغه دی چې دا ظلمونه در باندې کوي پوهېږې پلار چې مې ژوندی و کښېنازولم اوس چې پلار مړ شوی دی اوس مې په هره خبره ویې اوس یې د کورې پسې واخیستم او راته ویله چې بیا به دې کور ته نه راځې زه چېرې ولاړ شمه سلام دې پوهېږې مومنه پر چا چې د خپل کور دروازې وتړه سي د نورو کورو دروازې پر خلاص سي پوهېږې د چا په کیسه کې مه کېږې راځه اوس زما سره پوهېږې یا زه چا سره نه ځم زه خپل کور ته ځم بله نو ستا خوښه ده پوهېږې مومنه زه دې بیخي نه ځم پوهېږې اوس زما سره چې ولاړ سي هغه دې واجبره د کار به دې سم سي د دوی کره چې ولاړ سي واجبره د مړ به دې کړي نور نو ستا خوښ ده هم راځه نو ته ورکه چې کو پوهېږې